هر هغه څوک چې نه پیسې لري او نه دلته په کاناډا کې کم څوک پیژني او واجد شرایط هم دی، نو هغوی څنګه کولی شي چې کاناډا قانوني ویزه ترلاسه کړي او کاناډا ته راشي. نو د کاناډا ته د راتګ مختلف لارې وجود لري. نو نن درته یو اسانه لاره تاسو ته ښیمه، ویډیو مه سکپ کوئ، مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. نو دغه اسانه لاره چې دی دا د خصوصي نهاد له طرفه سپانسر کېدل دی یا پرایویټ سپانسرشپ. نو دا چې دا خصوصي نهادونه څه ډول نهادونه دي، څنګه باید پیدا کړو او څه ډول باید موږ ورسره اړیکه ونیسو، مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. نو دغه خصوصي نهادونه هغه څوک سپانسر کوي او کومک کوي ورسره، هر هغه چا چې حقوق بشر په بخش کې کار کړی وي، هر هغه چا چې حقوق زن په بخش کې کار کړی وي، د ژورنالستۍ په بخش کې کار کړی وي، یا د قضا په بخش کې کار کړی وي، قلید قومي و مذهبي او ترانسجنډر. نو دا شخصي، دا د کاناډا شخصي ادارې دا ډول خلک سپانسر کوي. نو دا چې دا خلک او دا چې دغه نهادونه تاسې څه ډول پیدا کړي، څه ډول ورسره اړیکه تاسې ونیسئ، نو تاسې به ورشئ د کاناډا رسمي ویب سایټ ته. نو دغه ویب سایټ تاسو ته زه دغه ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کوم، نو تاسې کولی شئ د ویډیو ډسکرپشن ته ورشئ او دغه ویب سایټ تاسې کولی شئ هغه ځای څخه تاسې ترلاسه کړئ. نو تاسې به ورشئ دغه ویب سایټ ته. چې کله ویب سایټ ته ورغللی، چې کله ویب سایټ اوپن شو، نو تاسې به فایند سپانسرشپ اګریمنټ هولډر باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو چې کله هغې باندې کلیک وکړم، تاسو به مکمل لیست خلاص شي. هغه لیست کې به د کاناډا یو ولایت به تاسې انتخاب کړئ، فرض مثلا بریټش کولمبیا یا اونټاریو یا البرټا، چې هر یو تاسې انتخابوئ. چې کله فرض مثال تاسې انتخاب کړو اونټاریو، مکمل دا د شخصي نهادونو مکمل تاسو به لیست راشي. په یو لیست باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو هر یو نهاد چې دی هلته ځان ته ایمیل ادرس هم لري او ټلیفون نمبر هم لري. نو تاسې کولی شئ دغه د ایمیل ادرس په طریقه هغو سره تاسې تماس ونیسئ، یا د ټلیفون نمبر په طریقه تاسې کولی شئ هغو سره تماس ونیسئ. او تاسې چې په هر بخش کې کار کړی وي، چې هغه حقوق زن وي، حقوق بشر وي، ژورنالستي په بخش کې وي، چې په هر یو بخش کې تاسې کار کړی وي، تاسو سره به حتما اسنادونه وجود ولري. نو تاسې کولی شئ چې هغه اسنادونه هغو ته ولیږئ او هغو څخه تاسې د کومک غوښتنه تاسې وکړئ. مکمل اسنادونه هر څه ډسکرپشن سره هغو ته ولیږئ. نو هغوی هغه اسنادونه ګوري، بیا هغې نه وروسته تاسو سره تماس نیسي. نو تاسې کولی شئ دغه اسنادونه هم د ایمیل په طریقه ولیږئ، هم د فاکس په طریقه ولیږئ، او همچنان که چیرته تاسې په کاناډا کې کوم څوک لرئ، نو کولی شئ چې دغه اسنادونه کاپي کړي، هارډ کاپي باندې. نو دغه اسنادونه واخلي او فزیکي ډول هغه دفتر ته ویسي، هغو ته ورکړي. نو دغه نهادونه دا ډول خلکو سره کومک کوي چې واجد شرایط وي، چې څنګه مخکې ما تاسو ته تشریح کړه چې هغه کسان واجد شرایط دي، نو دا کسان کولی شي په دغه طریقه باندې دغه خصوصي نهادونو سره تماس ونیسي او دوی یې سپانسر کوي. نو چې کله سپانسر یې کړئ، نو تاسې کولی شئ په دغه طریقه باندې په اسانه ډول د کاناډا ویزه ترلاسه کړئ او تاسې کاناډا ته تاسې راشئ. نو د یو نهاد مکمل هغه ایمیل ادرس او ټلیفون نمبر یې د ویډیو په ډسکرپشن کې زه اچوم. نو تاسې کولی شئ چې د نهاد سره هم تاسې کولی شئ اړیکه ونیسئ. خو که چېرته تاسې غواړئ چې په رسمي ډول هغو سره هغه نور نهادونه هم تاسو پیدا کړي، چې هلته ډېر زیات مکمل لیست ده. نو چې کوم طریقه ما تاسو ته وښودله، هغه ویب سایټ ته به ورشئ. نو فایند سپانسرشپ اګریمنټ هولډر باندې به کلیک وکړئ، مکمل هلته لیست به تاسو ته راشي. نو چې کله د ولایتونو لیست راغی، د کاناډا یو ولایت به تاسو انتخاب کړئ، بیا مکمل د نهادونو لیست راځي. نو چې کله لیست راغله، بیا هغې نه وروسته هلته خپل ایمیل ادرس هم شته د هر یو نهاد او ټلیفون نمبر هم شته. خپل اسنادونه ورته ولیږئ. نو د کومک غوښتنه ورڅخه وکړئ، هغوی به خپل ستاسو مکمل اسنادونه ګوري، بیا هغې نه وروسته به تاسو سره اړیکه نیسي.